جلال آباد ښاروالۍ د اومې ناحیې اړوند درونډې ساحه کې د دخولي دروازې جوړولو هوکړه لیک له یو ملي سوداګر سره لاسلیک کړ. جلال آباد ښاروال کاري بسم الله بلال وایي دا دروازه د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له 8 تر 10 میلیونه افغانیو لګښت پرې راځي. موږ د دې سره خبر کړی د موږ سره په دې کې منښت کړی چې دغه دروازه به په اساسي ډول سره دلته جوړیږي. نو دغه دروازه تقریبا ان شاء الله په شپږ میاشتو کې به تکمیلېږي. 8 تر 10 میلیون پورې لګښت ورباندې راځي. د ننګرهار ولایت مقام مالی او اداري رئیس مولوي احمد حمزه د هیواد په آبادولو کې د سوداګرو رول مهم یاد کړ او له ملي سوداګرو یې وغوښتل چې د هیواد آبادۍ کې برخه واخلي. په افغانستان کې سرتاسري امنیت دی، نن د خدمت وخت راغلی دی، د کار وخت راغلی دی او دغه مشران دغه د امارت اسلامي د نظام خلک ستاسو خادمان دي. تاسو کوشش وکړئ چې په نن عصر کې که تجاران دي که نور داسې خلک دي د افغانستان وګړي دي، نن د خدمت ځای دی، د مسؤلینو دروازې ستاسو پر مخ خلاصې دي. خپل مشورې خپل مجالس ورسره شریک کړئ. ملي سوداګر حاجي شاه ولي خان وایي د ملي احساس له مخې غواړي د ښار ښکلا لپاره دا دروازه جوړه کړي او له نورو سوداګرو هم غواړي د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. موږ 40 کاله په وطن کې انقلاب تیر سو، اوس الحمدلله امن راغلی ده. زموږ ټول ملي تجارانو نه، ټول افغانستان ملت نه، ټول خلکو نه مې دا تقاضا ده چې موږ لاس په لاس وطن ته ښکلا ورکړو. ټول د اسلامي امارات په غاړه باندې نسو اچولی، هر شی د موږ ته کوي. یو بل سوداګر حاجي ظریف بیا په نور سوداګرو غږ وکړ چې د هیواد آبادۍ او ښېرازۍ کې برخه واخلي. دا د جلال آباد لپاره د ملک لپاره دا یو ښایست ده او نورو پانګوانو چې که په جلال آباد کې دي که په کابل کې دي که د افغانستان په 14 ولایتو کې دي، هیله توقع ترې کوو چې د ملک ته ښایست ورکوي، ښکلا ورکوي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین دغه راز په نورو سوداګرو هم غږ کوي چې د جلال آباد ښار په ښېرازۍ او آبادۍ کې ورسره همکاري وکړي.